سلامونه احترامات مې قبول کړئ. ګرانو دوستانو، نن درته یو مختصر غونته کیسه کومه. د ریښتونه ده، لکه ګپ نه دی. داسې چل و چې زمونږ یو ملګری و او هغه ورو ښکلی مو وړوکی و. د اختر پر ورځ هغه جوړه واچوله. بس مشر ورور ته یې چې دا جوړه کوم ځای وه، وایي دا خو پلانکي ماله جوړه کړې ده. هغه وایي چې په دې کې به چکر له ځو او یو شان جوړی باچو ورته ویې وکاږه. جوړه یې ته واخېسته، هغه کس پسې لاړ و، د ده نه غټ و. ورته ویې چې ده سره ستا کار څه دی چې ته له دا جوړه کړه؟ تا به خپل ورور له جوړه کړې وه، ده له مونږ جوړې کړې ده، پلار هم شته، ورور هم شته، او ستا او د ده د عمر خو ډېر دغه دی، لکه اوس ته د 20 کالو دی، د 10 کالو دی. ستا څه کار دی چې ده له جوړې؟ ورور یې د هغه په مخ کې یو څو څپېړې هم و، بیا یې ویې که ده له دې څه واخېسته نو ښه به دله نه وي، او هغه جوړه یې ورته واپس کړه. هغه وایي هغه روش و دا روش چې هغه بیا ما د سره ونه لیدو، او دې تنبیه کړو نو غټو هلکانو سره مې بیا ونه لیدو. نو ما ته یې ویل چې دا دقې وخت کې ما پرېښود نو دا به کونې شوی، او دا خبره یې صحیح ده. په چا م اعتبار مه کوئ. خپل وړوکي چې څه روړي تپوس ترې کوئ، موبایل کوم ځای نه راغی، پیسې کوم ځای نه راغلی، دا شیز د کوم ځای نه راغی، چا درله واخېستو، بل یې درله واخېستو. نو انشاءالله چې د داسې د بدو عادتونو نه به هغوی بچي. امید دی چې ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.